أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې قریش ویل عرب به موږ ته پیغور راکوي چې اکای ژوندی و، دوی څه نسوای پکولای، او اوس چې اکای وفاسو نو یې پر هغه راواچول. نو غواړي چې د ابو طالب په حضور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبري وکړي او یو څه هغه شان ورسره ومني چې تر دې د مخه نه منل. نو ابو طالب ته د قریشو یو ډله ورغله چې دا د قریشو اخرنی ډله ده چې ابو طالب ته ورځي. د قریشو ټول اشراف او مشران چې عتبه ابن ربيعه، شیبه ابن ربيعه، ابو جهل ابن هشام، امیہ ابن خلف، ابو سفیان ابن حرب او نور پکښې و، ټول سره 25 نفره و ابو طالب ته ورغله او ویل: یا ابا طالب، ته په هغه خپل مقام او درجه پوهیږي چې په موږ کې لري، او تا ته اوس دغه مریضي پیښه ده. موږ پر تا بیریږو چې زموږ د مابین څخه به ولاړ سي، او په دې هم خبر یې چې زموږ او ستا د وراره په مابین کې اختلاف سته. نو اوس دې وراره راوغواړه، زموږ د طرفه یو څه ودته ورکه او د ده د طرفه یو څه موږ ته راکه. موږ به د ده څخه منع سو او دی به زموږ څخه منع سي. موږ او زموږ دین دې سره پرېږدي او موږ به دی او د ده دین سره پرېږدو. ابو طالب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي او هغه هم راغله. ابو طالب ورته ویل: ای وراره، دغه ستا د قوم اشراف دي، سره یو ځای سوي دي، غواړي چې یو څه درکې او یو څه درڅخه واخلي. او بیا یې هغه نور خبرې ورته وکړې کومې چې قریشو و ابو طالب ته کړې وې چې موږ به په ده کار نه لرو او دی به په موږ کار نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته مخ ور واړاوه او ورته ویل: څه فکر کوئ؟ که زه یوه خبره درته وکم او تاسې هغه خبره وکئ، په هغه سره به د عربو پاچاهان وګرځي او عجم به سر درته کښته کړي. او په بل روایت کې راغلی دي چې ابو طالب ته وویل: ای اکا، دوی و یوه داسې کار ته نه رابولې چې هغه د دوی دپاره خیر او بهتر وي؟ ابو طالب ویل: و څه شی ته یې رابولې؟ ویل: زه و یوې خبرې ته رابولم چې د هغې په ویلو سره به عرب سر ورته کښته کړي او د عجمو به مالکان وګرځي. قریشو چې دا خبره واورېده چپ سوه او په حیرت کې سوه او نه پوهیږي چې څنګه د دغه یوې جملې د ویلو څخه چې هغه هم دونه فایده منه د انکار وکړي. وروسته ابو جهل وویل: دا یوه خبره څه شي ده؟ موږ به دې لس خبرې ومنو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: فقط دغه یوه کلمه ووایاست: لا اله الا الله، او هغه چې تاسې عبادت کوئ هغه پرېږدئ. قریشو لاسونه سره وټکول او ویې ویل: یا محمد، ته غواړې چې دغه الهه یو اله وګرځوې؟ ستا کارونه عجبه دي. او بیا نو ځینو ته وویل: والله د هغو شیانو څخه چې تاسې یې غواړئ دا سړی هیڅ نه درکوي. در ولاړ سئ او د خپلو پلرو دین مو ټینګ کړئ تر څو چې الله ستاسې او د ده په مابین کې فیصله کوي. بیا نو قریش ولاړ او د دغه کسانو په باره کې د سورة صاد دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون منهم هذا ساحر كذاب. او کفار د دې څخه تعجب کوي چې و دوی ته بیرونکی نبی د دوی څخه راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی نبی ساحر دروغجن دی. العیاذ بالله. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ایا ده
دغه 380 معبودان یو اله ګرځولي دي؟ دغه چې دی وایي دغه ډیر معبودان پرېږدي او د یو الله عبادت کوي یو ډیر عجب شی یا کار دی چې مثل نه لري. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. او د دوی مشران په تلوار سره دغه مجلس څخه ولاړ سو چې یو او بل ته ویل درځي د دې ځای څخه ولاړېږي او د خپل معبودانو پر عبادت صبر وکړي، ټینګ اوسئ. بشک چې دغه شی یعنی توحید خامخا یو شی دی چې زموږ څخه اراده سوی ده. یعنی دوی غواړي چې د توحید په نامه سره موږ ټول د ځان تابع وګرځوي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاف. موږ ندی اوریدلی دغه توحید او وحدانیت په ورستنی عیسوي دین کې. دغه توحید د خپل ځان څخه جوړ شوی درواغ دی او ورستنی نور آیاتونه هم په دغه متعلق دي. اوس نو عام الحزن یا د غم کال شروع کیږي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د هغه ازارو او تکالیف سره و توحید او الهی دین ته دعوت کوي ترڅو چې دوی لوی او ډیر مهمه واقعه پیښ شي. داسې واقعه چې پر دعوت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ژوند تاثیر وکړي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه خواخوږي او حمایه کوونکي اکا ابو طالب وفات. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه او غم شریک زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات. چې اوس به دغه دوه واقعه په تفصیل سره درته بیان سي. د ابو طالب مرض نور هم شدید شو ترڅو چې د وفات ورځ را ورسید. د ابو طالب وفات د بعثت د لسم کال د رجب په میاشت کې او 6 میاشتې وروسته تر هغه وفات شو چې د قریشو د طرفه بندیز او انحصار پای ته ورسېدی. او څوک وایي چې دغه کال د رمضان په میاشت کې وفات شو. هغه ابو طالب وفات شو چې د قریشو د آزارو او تکالیف څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتونکی او حمایه کوونکی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په وفات ډیر غمجن او تر اندازې زیات خفه شو ځکه دا هغه اکاو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې کوچنی لوی کړی وو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له وفات د عبد المطلب د پلار په درجه کې وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کال وو چې تربیه د ابو طالب پر غاړه شو. سره د دې چې ابو طالب ایمان نه راوړي خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی کومک کوونکی او حمایه کوونکی وو. موږ ولیدل چې د مقاطعه په وخت کې څونه کومک او فداکاری وکړه. کنه یوازې مسلمانانو ته د دې مشکل مقابله ډیره سخته تمامېده. که څه هم ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین نو مګر بیا هم د خپل وراره د کومک او قوت عمده مرکز دی وو. کوم وخت چې ابو طالب ته مرګ حاضر سو او د زکندن په حالت کې وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست. ابو جهل ته خبر ورغلی چې ابو طالب د مرګ په حالت کې دی. نو دی او عبد الله ابن ابي اميه په تلوار ورغله. د ورتګ اجازه وغوښته، اجازه ورکول شو. په ابو طالب کې لا روح پاتې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست دی او ورته وایي ای اکا د لا اله الا الله کلمه ووایه، فقط یو کلمه. کولای سم چې دغه کلمې په سبب د قیامت په ورځ ستا شفاعت وکم. ابو جهل ویل یا ابا طالب د عبد المطلب د دین څخه اوړې کدی دا کلمه وویل ستا اولاد ته به تر ابده پیغور ورکول کیږي. ابو جهل شیطان همیشه د اسلام مخنیوي کوي او نه غواړي چې څوک مسلمان شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوشش کاوه چې ابو طالب ایمان راوړي او ابو جهل پرله پسې منع کاوه. ابو طالب متردد او په شک کې دی چې د توحید کلمه ووایي کیا، خو ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه ورته جوړېدل دي ترڅو چې د ابو طالب آخري خبره داس و چې ویل على مله عبد المطلب، یعنی د عبد المطلب پر دین او وفات ایمان یې نه راوړي.
او په دغه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غم نور هم ډیر سو، ځکه ایمان ته نږدې سوی وو مګر مسلمان نس. حال دا چې دی تر ټولو خلقو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې دوست وو او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع زیاته کړې و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر څو چې نه منع سوی زبه د مغفرت طلب درته کوم، یعنی کمی الله عز وجل منع نکی زبه ستا دپاره عفو او بخښنه غواړم. د دغه موضوع په متعلق د سورة التوبه 114 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني نشای ندی لائق نبیته او ندی لائق هغو کسانو ته چې ایمان راوړی دی چې د مشرکانو د پاره مغفرت وغواړي، که څه هم دغه مشرکان د دوی سره خپلوي ولري. دا څه وخت ندی ورته روا وروسته تر هغه چې و دوی تشکاره سي چې بېشکه دوی د دوزخ خاوندان دي، یعنی پر کفر مړه سي. ورونو کوم وخت چې مؤمنانو خپل ځانونه او مالونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي دي نو دا کار هم ورسره حتمی او ضروری دی چې خپل ځانونه بل د هر چا څخه راټول کی او یوازې یو رب عز وجل ته وسپاري. د اعداء الله سره یعنی کوم څوک چې د الله جل جلاله سره د هغو دشمنی او دوزخیتوب معلوم سوی وي خپل د دوستیو او مهربانیو سلسله وشکوي، که څه هم دغه د الله دشمنان د مور او خور، پلار او بادار، نیکه او انا، اکا او تربور او نور خاص خپلوان وي. ځکه هغه څوک چې د الله دشمن او د خپل رب څخه سرکشه وي هیڅ کله د مؤمن دوست او خپل کېدلای نسی. نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل سي چې په یقیني ډول سره دوزخي دی، اوس نو دا معلومات که په وحی سره وي او یا هغه څوک په ښکاره سره پر کفر او شرک مړ سي، د دوی د پاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. یو خاصه خبرتیا ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډېر فرق سره لري. ځینو د دوی پر ایمان او نجات خاصې رسالې لیکلي دي او ځینو د حدیثو شرح کوونکو محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي دي. خو د احتیاط او سلامتی ښه او بهتره لار دا ده چې په دغه مسئله کې څوک چپ پاتې سي او په داسې دقیقو بحثو کې د څېړلو څخه ځان وساتي. د داسې مسائلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب په ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی دی. او بیا هم د دغه موضوع په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة القصص په 55 نمبر آیات کې فرمایي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه ته هغه څوک پر سمه لار نسې برابرولای چې ستا خوښ وي، بلکې الله عز وجل و هغه چاته سمه لار ښیي چې د سمې لارې ښوولو اراده یې وفرمایي. ورونو د ابو طالب د ایمان په متعلق دغه ذکر شوي معلومات په صحیح احادیثو کې راغلي دي. امام بخاری د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد کړسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شاید ودته د قیامت په ورځ زما شفاعت دا نفع ورسوي چې د اور په څنډه کې بوي چې اور به تر بجلکو پورې رسیږي. بیا هم په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې عباس ابن عبد المطلب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل واکاتب دي څه فائدہ ورسیږي، هغه ستا ساتنه کول او ستا په سبب په قهر کېدی. مقصد ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د اور په څنډه کې دی، که زه نه وای د اور په هغه کښته طبقه کې به وای. خو بیا هم په تکرار سره وایم زیات تر دغه د ابو طالب پر کفر او ایمان بحث کول غیر ضروری موضوع ده،
ښه به دا وي چې د داسې غیر ضروري او خطراتو ډکو موضوعاتو په باره کې څوک چپ پاتې شي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پیښ نشي. ابو طالب هغه څوک و چې د اسلامي دعوت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره مضبوطه کلاوه. اسلام او مسلمانان یې د قریشو د مشرانو او بیباکانو د تعارض څخه ساتلی و. خیر، د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې یا 3 ورځې 2 قوله دي. وروسته ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات. د دې د وفات په تاریخ کې 2 قوله دي. څوک وایي د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې وروسته وفات شو او څوک وایي 3 ورځې وروسته وفات شو. د دې رضی الله تعالی عنها وفات د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې او په دغه وخت کې د دې رضی الله تعالی عنها عمر 15 کال او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کال. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه او غم شریکه زوجه د الله عز وجل د هغه لوی نعمتو څخه یو نعمت وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی و. هغه چې تر هر چا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیره نږدې او قریبه و. دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولادو مور او روزونکې و او 15 کاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ژوند وکړي. د علیه الصلاة والسلام د پریشانیو او خوابدیو په وخت کې به پر د صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه و. د رسالت په دعوت او تبلیغ کې د معاونت کاوه. د تکالیف په وخت کې د کومکی و. اول هغه څوک چې ایمان او اسلام یې قبول کړی وو. دا و چې د نبوت د اول لحظه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کومک کاوه او د جهاد په ترخو ورځو کې به اشتراک ورسره کاوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل شوه د دنیا ټول کارونه پرېښول او ځان یې یوازې د دعوت لپاره فارغ کړ او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په کومک سره وسو چې هغه ورته ویل د ژوند مصارف دې زما د مال او پیسو څخه پوره کوه، ته خپل ځان یوازې و دعوت ته فارغ کړه. دا و چې خپل مال یې په دغه لار کې مصرفاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مکوه او د علیه الصلاة والسلام مصرف هم د خدیجه رضی الله تعالی عنها د مال څخه و. مسلمانه او صالحه ښځه او زوجه دغه سوي چې خپل خاوند د الله عز وجل ولارې ته فارغ کوي، حتی مصرف یې هم پر خپل ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې خاوند یې د خیر په کار کې یا په مسجد کې لږ وزندېږي د دې سترګې ورته چپه او د قهر ورته ډکه وي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله عز وجل ولارې او دعوت ته فارغ کاوه. خپل مال او پیسې هم په دغه لار کې مصرفولې. د دعوت د وخت ترخه تکالیف او آزارونه هم په ورین تندي سره وړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: آمنت بی حين كفر بی الناس. هغه وخت چې خلق زما او یا زما پر نبوت انکار کاوه دې ایمان را باندې راوړي. وصدقتني حين كذبني الناس. او هغه وخت زما تصدیق وکي چې خلکو درواغجن بللم. واشركتني في مالها حين حرمني الناس. او د دې په مال کې هغه وخت ګډ او شریک کړم چې خلکو محروم کړم، یعنی شی نه راکاوه. ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. او الله عز وجل د دې څخه اولاد راکړه نه د نور شذ څخه. په صحیح حدیث شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جبريل علیه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او ورته ویل: یا رسول الله، دغه خدیجه اوس تا ته را رهیده او یو لوښی ورسره دی چې په هغه کې خواړه یا د څښلو شی دی. کوم وخت چې درته راغله د دې د رب د طرفه پر دې سلام ووایه او په یو قصر سره په جنت کې زیری ورکه، داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلرې څخه جوړ شوی وي او هلته به نه غال مغال او نه شور ماشور وي او نه به ستړیا وي. د دغه حدیث شریف په سبب
دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول شوی دي. دغه دوه غمجنې حادثې د یو څو ورځو په جریان کې پرله پسې پیښې شوې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې د غم او درد مشاعر وشورول او تر دغه وروسته پر د صلی الله علیه و آله وسلم د قوم د طرفه تکالیف او آزارونه پرله پسې شو. پس له وفات څخه د ابو طالب قریشو پر د جرأت پیدا کړي، په ښکاره سره آزاراوه او بد ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غمو نور غمونه هم زیات شو ترڅو چې د قریشو د ایمان راوړلو څخه نا امید شو. ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب وفات شو، قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه آزارونه ورکړه چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه آزار فکر هم نسوای کولای. حتی د قریش لوچګانو او بیباکانو تعرضونه پر کول، پر لارې چې برهیو خاورې به پر سر ور پاشلې. یو ورځ یو چا پر سر خاورې ورتوی کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ننوتی او هغه خاورې پر سر پرتې وې. د لونو څخه یوه ورولاره سوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر یې ورپریولی او ژړل یې چې دا څه حال دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ای لورې مه ژاړه، الله عز وجل ستا پلار د خلقو څخه ساتي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل د قریش څخه ماته داسې تکلیف نه دی را رسېدلی چې زه دې په ناراضه یم تر څو چې ابو طالب وفاتېدی. یعنی د ابو طالب تر وفات د مخه ټول آزارونه او تکالیف عادي او معمولی و، خو واقعي آزارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع شو. او په دغه سبب چې دغه غمونه او دردونه آزارونه او تکالیف په دغه کال کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرله پسې ورتله، نو دغه کال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عام الحزن په نامه سره وباله، یعنی د غم کال. او په دغه نامه سره د سیرت او تاریخ په کتابو کې مشهور شو. دلته وایي تفسیرات ته ضرورت شته. هغه دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله، د هغه علت فقط دا دی چې په دغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. او ډېر خلک شاید د دې لپاره چې پر خپلو مړه سوو اقرباو د اوږدې مودې لپاره غم وکړي دغه خبره دلیل وګرځوي، خو په حقیقت کې دا لو خطا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې فراق او نیستوالي دون شدید نو غمجن کړي چې دغه کال دی د عام الحزن په نامه سره وبولي، بلکې د دې نامه سبب هغه حالات و چې د دوی د وفات په سبب پیښ شو. هغه دا چې د اسلامي دعوت ډېرې دروازې د پر مخ وتړل شوې. د ابو طالب ساتنې او حمایې د اسلامي دعوت لپاره ډېرې دروازې خلاصې کړې وې، او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم لپاره ډېرې لارې موجودې وې. او د اکا په وجود کې د هغه کار لپاره چې خپل رب په امر کړی وو ځینې کامیابۍ لیدلې، مګر د اکا تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د تبلیغ لپاره هر څه کوشش وکړي او هر چیرې چې به ولاړی د پر مخ لارې بندې وې، نه چا د دعوت ته غوږ نیوی او نه چا اسلام قبلاوه، بلکې ټولو خلقو یا پسخن په وهه یا یې آزار ورکاوه. دی به ډېر غمجن کوي چې هغه وظیفه نه کړه ادا کومه چې الله عز وجل په مکلف کړی وي. نو د دغه سبب دغه کال ته عام الحزن وویل شو. محترم ورونو، د دغه آزارو او تکالیفو تر اوریدلو وروسته عاقل او هوښیار خلقو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د مسلمانانو د دغه تر اندازې زیات ثبات سبب څه شو؟ مسلمانان څه شو دغه لوړې درجې ته د مقاومت ورسول؟ څنګه پر دغه آزارو او تکالیفو چې په اوریدلو سره وریښتان شخیږي او زړونه ریږدي صبر کاوه؟ دغه پوښتنه او سوالو په جواب کې غواړم چې یو څه
وهغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکم چې انسان ته دغه صبر او ثبات زغم او مقاومت ورکوي. اول دغه ثبات او صبر د پاره عمده او اساسي سبب اول او تر هر څه د مخه پر یو الله جل جلاله ایمان دی او په حق سره دغه الله پیژندل دي. ټینګ ایمان چې په زړه نه نوځي د غرو وزن لري. د ټینګ ایمان او محکمه یقین پر خاوند چې د دنیا تکالیف هر څونه ډیر لوی او سخت سي هغه دغه ټوله مشاکل د خپل ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړون کې سیل پر سر خاشه. هغه سیل چې لوی بندونه او لوړی کلاوي نړوي دغه سي ایمان خاوند د خپل ایمان په خوږوالي کې د خپل یقین پر روشنايي کې دغه دنیوي زحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه پروا پکېږي. دغه ذکر سوي اصلي او یوازنی سبب څخه چې صادق ایمان دی څو نور فرعي سببونه هم پیدا کیږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي. دوهم داسې قائد او قیادت چې زړونه وهغه ته میلان لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلی و. داسې شایسته خویونه د ځان پروالی ښه اخلاق یې درلوده چې زړونه ورجذبېدل او ځانونه تر قربانېدل. د کمال او پروالی هغه خویونه پکې موجود و چې هیڅ بشر ته نه دي ورکول سوي. د شرف، خیر، فضیلت، عفت، امانت، صدق او ټول د خیر اوصاف داسې پکې موجود و چې دشمنانو یې په هغو کې شک نه درلودي. دوستان او ملګری خو یې څه کوي؟ د صلی الله علیه و آله وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتل چې د ټولو به د هغه پر رښتیاوالي یقین نه و. تاسې راسئ چې د نمونې پر قسم د دشمنانو حالت ووینو او یو څه خبرې واورو چې څونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رښتیا ویلو اعتماد او باور و. د قریشو د کفارو د مشرانو څخه 3 نفره د شپې په پټه ورتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دیواله تر شایه د علیه الصلاة والسلام و قرآن ویلو ته غوږ نیوي او یو په بل نه خبر. دغه 3 نفرو څخه یو ابو جهل ترڅو چې دغه 3 نفره په خپل مابین کې سره رسوا شو. نو یو د ابو جهل څخه پوښتنه وکړه دغه په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه دی واورېده څه وایي؟ دا ویل څه می واورېده؟ موږ او د عبد مناف اولاده د شرف په حاصلولو کې سالي سره کول. کدوی خلق ته خواړه ورکول موږ هم خلق ته خواړه ورکول. کدوی د خلق سره کومکونه کول موږ هم کول. کدوی خلق ته مالونه ورکول موږ هم ورکول. ترڅو چې لکه هغه د مسابقې 2 آسان سره برابر او مساوي وو. خو دوی وویل په موږ کې نبسته چې د اسمان څخه وحي ورته راځي او موږ به دغه ځای ته نسو رسېدلی. په والله هیڅ کله به نه ایمان پر راوړم او نه به تصدیق وکم. تاسې پوه سواست چې قریشو د قومیت او تربورګلوۍ د ضد څخه ایمان نه راوړي کنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صداقت او رښتیا ویلو کې شک نه درلودي. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل یا محمد موږ تا دروغجن نه بولو مګر هغه شیان درواغ بولو چې دغه تا راوړي دي. په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 3 نمبر آیات کې فرمایي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یعنی بشک دوی ستا تکذب نه کوي مګر دغه ظالمان د الله جل جلاله د آیاتو څخه انکار کوي. یو ورځ کفارو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د طواف په وخت کې 3 واره بد وویل. په 3م وار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا معشر قریش جئتکم بالذبح. اې د قریش ډلې ساسې د حلالولو د پاره راغلی. دغه خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېر دشمن وو په زاروی شروع وکړه. دا ولې
ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق الامین و. د کفارو او دشمنانو یې د ده پر هر خبره یقین و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده و او کفارو د ده علیه الصلاة والسلام پر سر هغه د اوښ د نس شیان ورکښېښول او بیا یې دونه خندل چې ځانونه یې نسوای ټینګولی، خو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه شرا ورته وکړه، د کفارو خندا خو ورکه سوه بلکې پر ټولو غم او پریشاني ښکاره سوه او دا یې یقین سو چې دوی هلاکیږي او بیا هلاک هم سوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عتیبه ابن ابي لهب ته شرا وکړه. د هغه همیشه دا یقین وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شرا مطابق شی به راته پیښیږي. او کم وخت چې په شام کې زمری ولیدي ویل والله محمد مړ کړم او دی په مکه کې دی. او ابی ابن خلف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په وجلو سره وعده ورکول او ورته ویل به چې زه دې وژنم، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل بلکې زه تا وژنم ان شاء الله. کوم وخت چې ابی د احد په ورځ ډېر لږ زخمي سو، زموږ په اصطلاح وګژول سو، ابی ویل محمد ماته په مکه کې ویل زه دې وژنم، والله که پر ما ناړې هم تکي مړ به مې کې. دا قصه به وروسته په تفصیل سره راسي ان شاء الله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته راغلی وو او امیه ابن خلف چې د سعد رضی الله تعالی عنه په خوانی آشنای وو و هغه ته وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورید چې ویل یې مسلمانان ستا وژونکي دي. امیه ابن خلف ډېر وبېرېدی او د ځان سره دا عهد وکړي چې هیڅ کله به د مکې څخه نه وځم. او کوم وخت چې ابو جهل د بدر په ورځ ورته راغلی چې ځان تیار کړ چې ځو، نو د په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه اوښ رانیوی. دا د دې دپاره چې پر هغه وتښتې او ښځې ورته وویل یا ابا صفوان هغه خبره دې هیره سوه چې یثربي اشنای دي یعنی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه درته وکړه. امیه ابن خلف ویل یا والله نه مې ده هیره، زه نه غواړم چې د دوی سره ووځم. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو او منکرانو حال و، مګر ملګری او اصحاب یې و هغو ته داسې وو لکه روح په بدن کې، د هغو په زړو او سترګو کې یې ځای نیولی وو. هغه صادقه محبت و د صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورپورې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه وکښتې ته ورپورې وهل کېږي، او زړونه یې و د صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورکشېده لکه اوسپنه چې و مغناطیس ته ورکشېږي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي وو چې د دوی غاړې دې ووهل سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې یو نوک نه ګژل کېږي او یو زوز دې نه پجګېږي. د مثال پر قسم اوس دغه یوه قصه واورئ. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره وو چې مشرکان شاوخوا پر راوګرځېدل. یو یې د یوې خوا پرې وهي، بل یې د بلې خوا پرې وهي، یو سکر کوي، یو بدو پوچ ورته وایي. په دغه حال کې و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې کړه سوه چې یا ابا بکر و ملګري ته دې ځان ورسوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ډېر تلوار راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی. خلقو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه، پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راواچول، ډېر سخت وهل یې ورکړل، خلق پکښې کې غورځېده. عتبه ابن ربیعه ورنږدې سو، د ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېنستی او خپله چوټه یې ورته ونیول، پر مخ مخ یې په وهي، تر داسې اندازې مخ وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېده. د هغه وخت چوټې وې د میخو ډکې او هره یوه یې 2 کیلو کېده، تر څو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه او بېسده سو، پروت دی. بیا نو بني تمیم چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه، ابو بکر رضی الله تعالی عنه په پټو کې واخیستی
او د ده رضی الله تعالی عنہ کور ته یوړي او د ده په مرګ کې چا شک نه درلودي. خو ده د ورځې په آخر کې خبرې وکړه او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی؟ حاضرونو خبره واړول او بیا د ده رضی الله تعالی عنہ و مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده ورولاړ سوه، ویل د خوړلو یا چښلو یو شی ورک. مور چې ورته راغله او ورسره یوازې سوه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه وکړه؟ مور یې ویل والله ستا په صاحب او ملګری نیم خبره. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل و ام جمیل بنت الخطاب ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه ځینې وکړه. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مور و ام جمیل ته ورغله. ام جمیل فاطمه بنت الخطاب ده او ویل ابو بکر د محمد ابن عبد الله د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل ویل نه ابو بکر پیژنم نه محمد ابن عبد الله، او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته در سره ولاړه سم ولاړه به سم. هغې ویل هو راځه. ام جمیل چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده او د اسلام قصه د مخه تیره سوه، د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مور سره و ابو بکر ته ورغله. ویلې ده چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمي پروت دی. دا ورنږدې سوه او په چوغه یې نارې کړه، ویل والله هغه قوم چې ستا سره دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی او زه دا امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی؟ ام جمیل ویل دا ستا مور یې اوري. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل پروا نه لري، کوم ممانعت نشته. ام جمیل ویل هغه جوړ او روغ دی. ویل هغه چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وچشم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنسم. هغه ویل ته لږ وخت انتظار وکړه چې ته یو څه آرام سي او خلق کورو ته ولاړ سي. ام جمیل وایي پس له څه وخته چې خلق کورو ته ولاړه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په داسې حال کې راوېستی چې زموږ په مابین کې وو او پر موږ یې تکیه کول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وروستی. دغسې د حب او فداکارۍ قصې به ډېرې په دې کې ووینئ، خاصتا هغه چې د احد په ورځ او نورې پیښې سوي دي. دریم د مسؤلیت احساس. اصحاب کرام پوره پوهېده چې د بشر پر غاړه ډېر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک د دغه مسؤلیت څخه په هیڅ حال کې ځان ګوښه او خلاص کړي، ځکه هغه خطرناک عواقب چې دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروایي په حالت کې پیښیږي تر دغه اوسني تکالیفو ډېر لوی او ډېر زیات ضررمند دي. او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه حسولو په حالت کې ودی او ټول بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول دغه اوسني تکالیفو او مشکلاتو سره نشي قیاسېدلی. نو ځکه دغه تکالیف او آزارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلورم ایمان پر آخرت. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس قوي کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین وو چې دوی د الله عز وجل په حضور کې درېږي او د دوی د اعمالو که لږ وي که ډېر، که لوی وي که کوچني، حساب ورسره کېږي او تر حساب وروسته یا به د جنت و همیشني نعمتو ته ځي یا به د دوزخ په اور کې و همیشني عذاب ته. نو ځکه دوی خپل عمر د بیرې او امید په مابین کې تیراوه، د الله عز وجل د رحمت په امید و او د الله عز وجل د عذاب څخه بیریده. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 8 نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکړي دي، که زکات وي که خیرات، په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نه قبلېدو څخه بیریدونکي وي چې بېشکه دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. او اصحاب کرام په دې پوهېده
چې دا دنیا د خپل ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غماش د وزر قیمت او اهمیت نه لري. دغه پوهی او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دونه سپکول چې په دغه عذابو او ازارو هیڅ پروا نه کېده. پنځم، قرآن مجید په دغه سختو قهرمنو او ترخو حالاتو کې د قرآن مجید داسې سورتونه او آیاتونه نازلېده چې د اسلام پر مبادیو او اساس باندې حجت او دلائل و او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره په ټول عالم کې ډېره ښه بشري ټولنه جوړېده چې هغه اسلامي ټولنه و او د مسلمانانو احساسات پر صبر او استقامت ټینګول او دغه مقصد د پاره مثالونه او حکمتونه بیانول. د مثال پر ډول الله جل جلاله د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې فرمایي: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. یعنی اے مومنانو، آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل سي او پر تاسو به نه راغلي په مثل د سختۍ د هغو کسانو چې په خاطر سوي دي؟ پر هغو تکالیف او سختۍ راغلي و، لوږه او مسکنت، ازارونه او تکلیفونه ورته پیښ و، تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم هغه کسانو چې د سره به ایمان راوړي وو ویل به د الله نصرت به کله وي؟ الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي: خبر اوسئ چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دی. دا و مسلمانانو ته ارشاد وو چې آیا تاسو امید لرئ چې جنت ته داخل سئ؟ حال دا چې هغه تکلیفونه او آزارونه چې په خواني امتو ته پیښ شوي دي تاسو ته به نه پیښیږي. او بیا هم د سورة العنکبوت په اولو درو آیاتو کې الله جل جلاله فرمایي: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایا خلق د دې ګمان کوي چې دوی به پر دغه پریښول سي چې وایي موږ ایمان راوړی دي او دوی د امتحان نکړسي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی په تحقیق موږ امتحان کړی دي هغه کسان چې تر دوی د مخه، پس خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې په خپل ایمان کې صادق دي، او خامخا به هغه کسان په علم ظاهري سره معلوم کړي چې دروغجنان دي. دغه قرآنی آیاتو او مفاهیمو مسلمانان و بل عالم ته نقلول، د کون او کائنات مشاهد یې پلیده، د الله عز وجل د ربوبیت جمال او د الوهیت کمال یې پلیدي، د الهی رحمت او مهربانیو آثار یې پلیده، او د جنت هغه نعمتونه ورته بیانول چې د هغو د حاصلولو لپاره هیڅ تکلیف نه معلومه دي. د دغه آیاتو په جریان کې مسلمانانو ته په الهی رحمت او نعمتو، په جنت او په الهی رضا سره زیری ورکول کېده، او په عین حال کې د دوی د ظالمو دشمنانو او سرکشه کفارو د محاکمه حالات بیانېده چې بیا پس له محاکمه څخه پړمخې د دوزخ و اور ته کشول کیږي او ورته ویل کیږي: ذوقوا مس سقر. یعنی د دوزخ د عذاب خوند وګوري. شپږم، د کامیابی زیری. دغه ټولو تکالیف سره سره مسلمانان د اول ورځ څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اول ورځ څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې ورن جاهلیت او د هغه ظالم نظام د بین یوسي، او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاس ته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کړي او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابی زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو
په وختو کې چې مځکه پر مسلمانانو تنګه شوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښ بیانېده داسې واقعات پکښ ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی و او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده او دا چې مځکه به بیرته د الله عزوجل و صالحه بندگانو ته په میراث ورپاته سوه. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم أتاك المركز الصيفي او تر ټولو غوره تعلیم اسلام بكفه الخيرات للخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 100.1 FM کندهار.